دا د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه نیقلا کې د سلطان محمود غزنوي د وخت زندان دی چې ویل کېږي د وخت سیاسي بندیان به پکې ساتل کېدل. د غزنی ولایتي مسؤلین وایي دغه ځای چې زیات تاریخي او فرهنګي ارزښت لري او له دې وړاندې ورته هېڅ پاملرنه نه ده شوې، هڅه کوي چې له وزارت سره له ثبتېدو وروسته د رغونې یو اساسي پلان جوړ کړي ترڅو د سیلانیانو او تاریخ پوهانو د راتګ ترڅنګ د هېواد د یوې مهمې تاریخي ابدې په توګه ترې ساتنه او پالنه وکړي. څو ورځې مخکې موږ په لومړي ځل یاد ځای ته سفر درلود، هغه ځای مو له نږدې ولیدل، هغه ستونزې مشکلات په ټوله کې هغه څه چې ورته اړتیا لیدل کېده هغه مو له ځان سره نوټ کړل او د دې په اړه یا د موضوع ګزارش مو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره شریک کړل ترڅو په راتلونکي کې هغه څه چې ورته اړتیا لیدل کېده په هغه باندې لاس په کار وشي. د تاریخ پوهانو په باور تاریخي ابدې د یو هیواد او ملت تاریخ او فرهنګ په ګوته کوي. دغه ډول تاریخي ابدې او فرهنګي میراثونه د یو ملت د روښانه او بډایه فرهنګ ښکارندویي کوي. میراث‌های فرهنگی یا داشته‌های فرهنگی در یک کشور هویت اصیل آن کشور میباشد. خدای نخواسته اگر امی آباده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی ما از بین برود، در حقیقت هویت تاریخی ما افغان‌ها از بین میرود. میراث‌های فرهنگی در نتیجه استعدادهای خلاق انسان‌های گذشته شکل گرفته و این میراث رو ما باید برای آیندگان خود منتقل بکنیم و حفاظت از میراث‌های فرهنگی مسئولیت همه مردم به خصوص دولت است. له دې سره د نیقلا د سیمې اوسیدونکي وایي که دغه لرغونی ځای په اساسي ډول ورغول شي او د سیلانیانو د راتګ لپاره ورته زمینه برابره شي د یادې سیمې په اقتصادي حالت کې به ژور بدلون راشي. این آثار تاریخی و باستانی جزء مفاخر یک کشور، جزء داشته‌های تمدن یک سرزمین به حساب، داشته‌های مادی و تمدن یک سرزمین به حساب میاد که اگر اینا مرمت شدن بازسازی بشه میتواند یک منبع درآمد برای دولت هم به حساب بیاد. اگر امکاناتش هست امکان داشته باشه این ساحه رو مرمت کنه، بازسازی بکنه تا این یک ساحه گردشگری ایجاد شود و ضمن که از رسانه‌های محترم خواهشمندم که این ساحه را به تصویر بکشه و به جهانیان این تصویر ابلاغ کنه، این ساحه را ابلاغ کنه. غزنی چې د هیواد یو له تاریخي او فرهنګي ولایتونو څخه شمیرل کېږي پکې په لسګونو تاریخي ابدې شتون لري چې له دغه جملې شپېته په رسمي ډول ثبت او د مسؤلینو په وینا وزارت ته د لسګونو نورو دغه ډول تاریخي ابدو جدول لیږلی ترڅو په رسمي ډول له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ثبت او راجستر شي.